السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړ یې. زه یم جاوید خان. خوږو دوستانو که چیرته تاسو خپل پاسپورټ ته نوملیکنه کړې وي او تاسو غواړئ چې خپله نوملیکنه چک کړئ چې آیا ستاسو د پاسپورټ د توضیح کېدو نوبت را رسېدلی که نه، او خوږو دوستانو تاسو دا هم ګورئ چې ستاسو د پاسپورټ نتیجه کامیابه ده که نه. خوږو دوستانو په دې ویډیو کې مکمله طریقه زه تاسو سره شریکوم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل پاسپورټ نوملیکنه چک کړئ چې آیا ستاسو نوبت را رسېدلی که نه دی را رسېدلی. خوږو دوستانو اوس مهال که چیرته تاسو د افغانستان آنلاین پاسپورټ ته نوملیکنه وکړئ نو میاشتې وخت نیسي تر څو چې ستاسو نوبت را ورسیږي. خو خبره دا ده چې دغه نوبت به تاسو څنګه چک کوئ. زمونږ ډیری کتونکي ډیری دوستان په دغه نوبت چک کولو باندې هم ځینې کسانو ته یو اندازه پیسې ورکوي او په هغوی باندې دا چک کوي. تاسو کولی شئ د خپل موبایل او یا هم د خپل لپټاپ کمپیوټر په واسطه باندې چې انټرنیټ ولرئ چک کړئ. خوږو دوستانو تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی شئ چې په خپل موبایل یا خپل کمپیوټر کې انټرنیټ فعال کړئ، انټرنیټ وصل کړئ او خپله نتیجه چک کړئ. ډیر په سهولت سره، ډیر په اسانۍ سره. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې لاړ شو د مکملې طریقې په طرف، که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو لپاره یو لایک هم ډیر ضروري دی. ویډیو ځان سره لایک کړئ او خوږو دوستانو که له ویډیو نه م څه ناڅه معلومات ترلاسه کړه، ویډیو نه م څه زده کړه، ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ګرانو کتونکو تاسو کولی شئ چې د پاسپورټ نتیجه د خپل کمپیوټر یا د موبایل نه چک کړئ. تاسو سره چې هر ډول امکانات وي، که چیرته تاسو سره کمپیوټر وي که موبایل وي، تاسو به لاړ شئ خپل د کمپیوټر یا د موبایل سکرین کې به یو براوسر را خلاص کړئ. که تاسو سره کروم براوسر وي که هر براوسر وي. خوږو دوستانو زما سره دلته په دې لپټاپ پی سي کې فایرفاکس براوسر دی. زه به دا فایرفاکس براوسر داسې را خلاص کړم او وګورئ خوږو دوستانو زما سره انټرنیټ هم وصل دی، نو ستاسو سره به کم نه کم انټرنیټ وي. خوږو دوستانو کله چې تاسو خپل براوسر ته راغلی دغلته به ډېر اسانه ولیکئ پاسپورټ ټکی MOI.gov.AF. خوږو دوستانو تاسو به صرف دومره لیکل وکئ passport.moi.gov.AF. خوږو دوستانو که چیرته تاسو دغه لیکل هم نشئ کولی، د عمدې ویډیو په ډسکرپشن برخه کې ما لینک اچولی دی، تاسو به په لینک باندې کلیک واخلئ. خوږو دوستانو تاسو ته به مستقیما د افغانستان د پاسپورټ عمومي ویب سایټ را خلاص شي. زه راځم خوږو دوستانو او داسې په دې سرچ باندې کلیک اخلم، نو وګورئ خوږو دوستانو لږ شیبه وروسته به دغه ویب سایټ زما سره را خلاص شي. وګورئ خوږو دوستانو دغه د افغانستان د پاسپورټ د ریاست عمومي ویب سایټ دی. په دې ویب سایټ کې ډېرې برخې دي، له دې نه ډېر کارونه کیږي، خو موږ صرف اوس غواړو چې نتیجه وګورو. د نتیجې د کتلو لپاره به خوږو دوستانو تاسو دغه برخې ته راشئ، جستجو یا پلټنې باندې به تاسو کلیک واخلئ. زه راځم جستجو باندې داسې کلیک اخلم. دلته وګورئ خوږو دوستانو تاسو خپله نوملیکنه په دوه طریقو باندې چک کولی شئ. یو په خپل نوم باندې، د پلار نوم، د نیکه نوم او د پیدایښت شمسي تاریخ، او بل خوږو دوستانو تاسو د بارکوډ په اساس باندې کولی شئ چې چک کړئ. زه غواړم خوږو دوستانو چې دغه نتیجه د بارکوډ په اساس باندې چک کړم. که چیرته تاسو سره بارکوډ وي د بارکوډ په اساس چک کړئ، که بارکوډ نه لرئ نو کله چې تاسو نوملیکنه کړې وي او په دغه برخه کې تاسو خپل نوم، د پلار نوم، نیکه نوم هر څه ورکړي وي هغه به ولیکئ او لاندې به د تذکرې نه خپل د پیدایښت کال ولیکئ. زه راځم خوږو دوستانو دلته کې جستجو به اساس بارکوډ باندې داسې کلیک اخلم. غواړم چې نتیجه د بارکوډ په اساس چک کړم. ګرانو کتونکو دغه بارکوډ او تاریخ تولد به شمسي یا شمسي پیدایښت کال به تاسو څنګه پیدا کوئ. کله چې خوږو دوستانو تاسو نوملیکنه کوئ نو تاسو ته اخر کې دغسې فورمه راځي. دا فورمه به خامخا تاسو ځان سره چاپ کړي وي او یا هم د دې ثبت به تاسو ساتلی وي. خوږو دوستانو له دې ځینې تاسو کولی شئ چې بارکوډ واخلئ، تخلص، نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم او همدغسې د زیږېدنې لمریزه یا شمسي نیټه. خوږو دوستانو زه دلته راځم،
زما سره دغه نوملیکنې دي چې په دې کې د 2 کسانو نتیجه راغلې، مطلب کامیابه نتیجه لري، او خوږو دوستانو دغه یو بل کس چې دی د دې نوبت یا نتیجه تر اوسه نه ده رسېدلې. زه راځم خوږو دوستانو اول همدغه کس چک کومه، کیدای شي چې د دې نتیجه هم اوس راغلی وي، خو موږ به بیا هم چک کړو. نو تاسو به داسې طریقه وکړئ، اول به بارکوډ راواخلئ او دغسې به یې کاپي کړئ، بیا به راشئ دلته کې به یې داسې پیسټ کړئ. کله چې بارکوډ پیسټ شو بیا به خوږو دوستانو تاسو د پیدایښت لمریزه یا شمسي نیټه را کاپي کړئ. په دې برخه کې خوږو دوستانو تاسو نه شمسي نیټه غواړي، دلته به تاسو میلادي نیټه نه ورکوئ چې بیا تاسو ته نتیجه نه درکوي. له دې نه وروسته به ګرانو کتونکو تاسو راشئ په جستجو باندې به دغسې کلیک واخلئ، لږ انتظار به وکړئ، تاسو ته به د دې کس نتیجه راشي. اوس وګورئ خوږو دوستانو د دغه کس نتیجه مونږ څنګه معلومولی شو چې آیا د دې کس نتیجه راغلی که نه. نو خوږو دوستانو د دې کس نتیجه تر اوسه نه ده راغلی، دا به تاسو ته څنګه پته لګیږي. وګورئ خوږو دوستانو په دې فورمه کې زه داسې لاندې راځم، بادي باندې داسې کلیک اخلمه، نو وګورئ خوږو دوستانو د دې کس نور معلومات زما مخې ته راغله، همدغسې چې څومره مخکې زما د دې ټول مشخصات ما ته راځي. خوږو دوستانو نو د دې کس نتیجه نشته، نو خوږو دوستانو د دې کس نوبت نه دی رسېدلی. کله چې خوږو دوستانو د دې کس نوبت راغلی وي تاسو بارکوډ هلته واچوئ او د پیدایښت کال واچوئ، نو خوږو دوستانو دغه 9 برخې چې دي دا ټولې بلاک شي او تاسو ته صرف 2 برخې راځي. نو اوس زه راځم یو بله نتیجه هم زه تاسو ته معلوموم چې د هغې کس نتیجه راغلی که نه. نو زه به بیرته کې د ویب سایټ اولې برخې ته راشم او له دې برخې نه به دغه پخوانی بارکوډ او د پیدایښت کال دغسې ډیلیټ کړم او دلته به راشم. خوږو دوستانو وګورئ د دې کسانو نتیجه ما سره راغلی ده، زه به راشم د دې بارکوډ به دغسې را کاپي کړم او بیا به راشم دلته به یې داسې پیسټ کړم. له دې نه وروسته خوږو دوستانو د دې کس د پیدایښت کال مې هم داسې را کاپي کړو او دلته راغلم دغسې مې پیسټ کړو. له دې نه وروسته په جستجو باندې کلیک اخلم، لږ انتظار ورته کوم. وګورئ خوږو دوستانو د دې کس نتیجه زموږ سره راغلی ده. موږ ته څنګه پته لګیږي چې د دې کس نتیجه راغلی ده؟ وګورئ خوږو دوستانو د دې کس د معلوماتو آخري برخې ته راغلم او دلته کې بادي یا نیکسټ یا وروسته برخې باندې کلیک اخلم. نو خوږو دوستانو ډایرکټ کله چې ما په بادي باندې کلیک واخیستو نو دلته چاپې فورم برخه راغله. خوږو دوستانو د دې کس دغه نورې برخې چې دي دا ټولې تکمیلي شوي دي، دلته کې دغه 7 سټیپونه چې دي دا ټول مکمل شوي دي. خوږو دوستانو دغه کس فقط کولی شي چې چاپې فورم باندې کلیک واخلي، فورمه ځان سره پرنټ کړي او هماغه فورمه د پاسپورټ ادارې یا ریاست ته ویسي، نو هغوی به ورته په ټاکلي تاریخ باندې پاسپورټ ورکړي. خوږو دوستانو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې چک کړئ. زه راځم د ټیسټ یا د امتحان لپاره یو کس بل هم تاسو ته چک کوم. دلته راځم خوږو دوستانو دغه یو کس هم چک کوم، بارکوډ مې دغسې ورته را کاپي کې او دې برخې ته راځم، دلته کې دا بارکوډ اچوم. له دې نه وروسته بیا راځم د دې کس د پیدایښت کال له دې ځای نه داسې کاپي کوم. دا تاسو مخکې له مخکې نه ځان سره ولیکئ او بیا راځم په جستجو باندې داسې کلیک اخلم. نو وګورئ خوږو دوستانو ګورو چې د دې کس نتیجه هم راغلی که نه. نو خوږو دوستانو ګورئ د دې کس نتیجه هم راغلی ده. زه په بادي باندې کلیک اخلم. کله چې په بادي باندې مې کلیک واخیستو نو دلته وګورئ خوږو دوستانو بیا دلته کې بادي نه راځي، ډایرکټ چاپې فورم راځي. که دلته کې خوږو دوستانو دغه فورمه بادي راځي، مطلب دغه 9 برخې یا 8 برخې چې د معلوماتو دي دا ټول که چیرته تاسو دلته کې سټپ بای سټپ راځي او ټولې صفحې تاسو کتلی شئ نو ستاسو نوبت نه دی رسېدلی. خو دلته کې که ډایرکټ چاپې فورم راغی نو بیا ستاسو نوبت راغلی دی. اوس راځو خوږو دوستانو د چاپې فورم باندې داسې کلیک اخلم او غواړم چې د دې کس دا فورمه هم تاسو سره شریکه کړم چې کله ستاسو نوبت راشي نو تاسو به فورمه څنګه ګورئ. نو کله چې خوږو دوستانو چاپې فورم باندې کلیک واخلئ دغه برخه کې تاسو ته ډاونلوډ راځي، لږ انتظار به وکړئ ستاسو فورمه به ډاونلوډ شي. خوږو دوستانو زما سره د دې کس تیار فورمه ډاونلوډ شوې ده. تاسو ته دغسې یو فورم ډاونلوډیږي او په دې سر کې تاسو ته تاریخ لیکي چې په دغه تاریخ باندې باید تاسو د پاسپورټ ادارې ته مراجعه وکړئ. نو خوږو دوستانو تاسو ته دغسې فورم درکوي. او خوږو دوستانو که چیرته ستاسو نوبت نه وي راغلی
کله چې تاسو آخري برخه کې فورمه چاپ کړئ نو تاسو ته دغسې فورمه درکوي. په دې فورمه کې وګورئ خوږو دوستانو نوم، مشخصات او دغه شیان ټول تاسو ته درکوي او لاندې په دې سور رنګ خطونو کې تاسو ته وایي چې تر اوسه ستاسو نوبت یا نیټه نه ده معلومه چې تاسو به په کوم تاریخ باندې پاسپورت اخلئ. ګرانو کتونکو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د خپل پاسپورت کامیابه او یا هم ناکامه نتیجه چک کړئ. خو ستاسو نتیجه هیڅ وخت هم ناکامه نه راځي که تاسو په نوملیکنه کې غلطي نه وي کړي او نورو برخو کې څه مشکل نه وي، خامخا تاسو ته نوبت رسیږي، ولې لږ ټایم نیسي. امید لرم خوږو دوستانو چې له دغې ویډیو نه به م څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي وي، یو څه به م ترې زده کړي وي. ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.